په پیل کې د شیخ زاید پوهنتون علمي مرستیال شفیع ګل د پوهنتون چارو کړنو فعالیتونو او پرمختګونو په اړوند معلومات وړاندې کړل. د ویل یاد پوهنتون د کیفیت لوړونې په برخه کې د نړیوال اعتبار په لرلو سره پرته د خنډ چارې روانې دي او ډاډ څرګند کړ چې په غوره زده کړو سمبال کادرونه به ټولنې ته وړاندې کوي. خوست ولي مولوي محمد نبی عمري د تعلیم په ارزښت او اړتیا د قرآني آیاتونو په رڼا کې مفصله خبرې وکړې او زیاتوله اسلامي امارات به د زده کړو لپاره د غوره زمینې او چاپیریال په برابرولو کار کوي. خو بیا هم الله فرمایي الرحمن علم القرآن خلق الانسان. تعلیم الله تعالی مخکې د خلق د انسان نه ذکر کړی دی. علما فرمایي چې کله د یو شی ذکر کول وروسته حقوي مخکې راشي دا د یوې نکتې نه خالي نه وي. نو قرآن کریم معجز کتاب دی. مفسرین فرمایي چې دې کې اشاره ده دې ته چې تعلیم د انسان اشد ضرورت. د لوړو زده کړو مرستیال مولوي اسدالله فرید ډاډ څرګند کړ چې د زده کړو کیفیت ته به ځانګړې پاملرنه کوي او هم به د زده کړو بهیر کې شته ستونزو ته رسیدنه کیږي. د کابل پوهنتون د نشراتو امیر رحیم الله ندیم وړاندې ویلي اساسي او اصلي هدف پکې دا دی چې د خوست شیخ زاید پوهنتون له تحصیلي تعمیراتي اداري حالت او کیفیت څخه لیدنه او څارنه وکړو. لکه څرنګه چې خوست په جغرافیایي لحاظ هم په داسې یو سیمه او سمت کې پروت دی چې یو سرحدي ولایت دی، نو ممکن د عدم توجه سره وخت نا وخت مخ شوی. نو د دې لپاره چې په راتلونکي کې دې ولایت پوهنتون تحصیلي او اکاډمیک ماحول ته ښه توجه وسي او د دې ستونزې په وخت سره درک کړل سي او د حل په موخه په کافي اندازه کار وکړای سي، نو دا سفر مو اړین وبلئ. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه دولتي پوهنتونونه نه دي پیل شوي او لا هم د زده کړو د پیل ټاکلې نیټه نه ده اعلان شوې.